د افغانستان تلپاتې تاریخ او شانداره وراث. افغانستان د غرونو او کلتورونو خاوره د تاریخ په اوږدو کې د لویو تمدنونو یو ګډ ځای پاتې شوی دی. آیا پوهیږئ چې د دې هېواد موقعیت د لرغوني تمدنونو د نښلولو لپاره مرکزي ټکی و؟ راځئ چې د دې د تاریخ تلپاتې چوکاټ باندې یو نظر واچو. افغانستان تل د لویو ستراتیژیکو جګړو او تمدنونو لپاره یو مهمه سیمه وه. دا خاوره د لرغونو تجارتي لارو لکه د ورېښمو لارې د ملا تیرو. دغه ګډون افغانستان ته د تاریخ په اوږدو کې ځانګړی اهمیت ورکړی. د افغانستان لرغونې خاوره د ډېرو لوړو تمدنونو ځای پاتې شوې دی. د بودا یادګارونه او د اباسین یادګاره دودونه ورسره د زړو ښارونو ټوټې د دې هېواد د زراعت او تجارتي ځواک یادونه کوي. دا ټول یادګارونه نن هم د خلکو د ویاړ سرچینه دي. اسلام د 8مې پېړۍ په ترڅ کې د افغانستان خاوره ته ورسید چې له دې سره سم یو نوی فرهنګي او سیاسي هویت رامنځته شو. د ځواکمنو سلطنتونو لکه غزنوي افغانستان د هنر، فرهنګ او علم د یوه نړیوال مرکز په توګه وپېژندل شو. د مغلانو حملې د افغانستان تاریخ بدل کړ، خو بیا هم د خلکو د خپلو فرهنګي او کلتوري شتمنیو ساتنه وکړه. وروسته د تیموریانو تر واک لاندې هرات د هنرونو او ژبه پوهنې یو نړیوال مرکز شو. دغه ښار د هغو ستر اثارو په تاریخ کې ځای لري چې بیا ژوند ته راوستل کیږي. په نوي تاریخ کې افغانستان د لویدیځو ستراتیژیو او هیوادونو د پام وړ ځای وګرځېد. سره له ټولو جګړو او تحمیلي حالاتو د هېواد خپلې اصلي لاسته راوړنې ژوندۍ وساتلې. د نوې پیړۍ په پیل کې د ښوونې، ښځو د حقونو او اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه پورته شول. افغانستان د قومي تنوع او ژبني شتمنۍ یو بېساري بېلګه ده. دلته د پښتو او دري ژبې ترڅنګ یو شمېر نورو ژبو یو د بل سره ژوند کړی دی. له ادبیاتو څخه تر هنرونو پورې هر څه دلته د سولې او ښکلا نمایندګي کوي. افغانستان د هغو غرونو کور دی چې تاریخ یې بدل کړی. هندوکش په نړۍ کې یو له هغو ستراتیژیکو ځایونو څخه دی چې د جنګونو او تمدنونو په رامنځته کولو کې رول لوبولی دی. د دې غرونو ښکلا د خلکو د ژوند سره نښلول کیږي. افغانستان یوازینی هېواد دی چې تاریخ یې د زړونو په کتابونو کې ژوندی ساتل شوی دی. که تاسو غواړئ د دې هېواد تلپاتې وراث وپلټئ، د دې د خلکو شتمني، کلتور او طبیعي ښکلا وپېژنئ. افغانستان د تاریخ یوه بېساري خزانه ده. راشئ او د دې ښکلي تاریخ برخه شئ. نن ځان ته وخت ورکړئ چې د افغانستان زړور تاریخ او راتلونکی درک کړئ.